هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار وي. د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې. دا د کابل ښار د اسرائیل شمالي د مهاجرینو کمپ دی. موږ دلته د مسکینیار خیریه بنسټ لخوا راغلي یو تر څو یوه سروې وکړو او اړمنو کسانو ته د خپل توان په اندازه باندې مرسته وکړو. دلته راغلي یو او د سروې په مرحال باندې مو ولیدل چې دلته واقعا فقر او مظلومیت د دې ځای د هر اوسیدونکي په څیره کې له ورایه ښکاریږي. دلته داسې کورنۍ هم اوسیږي چې نارینه سرپرست نه لري. پښې ماشومان په زړو او خیرنو جامو کې اوسیدونکي ماشومان دلته تر سترګو کیږي. داسې کورنۍ شته چې غړي یې په شدیدو او ځورونکو ناروغیو باندې اخته دي. ان تر دې چې په همدې چاپیریال کې یوه مور د ولادت کولو په وخت کې عملیات کیږي او یو بدبخته ماشوم دې دنیا ته سترګې غړوي چې تر همدې خیمې لاندې د ژوند د هر ډول امکاناتو څخه پرته په یخه هوا او ګردونو کې ژوند کوي او یوه عملیات شوې مور د ښکلي او نرم بستر، غوره خوراک او مناسب هوا څخه لرې په همدې خیمه کې ژوند ته ادامه ورکوي او سترګې د با احساسه انسانانو د مرستو په خوا باندې انتظار کوي. یعنی طفلکم است، اشروزه هستم، خودم این طفلک اینجا پیدا شده، عملیاتم شده، دیگه هیچ چیز نیست که ما اینجا بخوریم که یکم تا بنوشیم، هیچ چیز نیست. یعنی خودم 4 دانه طفل دارم، خودم این 5 نفر هستیم دیگه. یعنی جواره و در بدر غلطگی هستیم. این پیسه هم که میاد یک کمک هم که میاد، یعنی زنها چون میکنن میگیرن بس خلاص. دادم دست پایدار میرسه، دادم دست پای دست پای نه. اینجا بیادر جان ما ماجر است. اینجا غلط کردیم بیادر طفلک ما اینجا بعدی می آمده سیاست عملیات شد بیادر ایسا که من نماینده این 20 خانه هستم. یعنی این 20 خانه رو پرسان کو کدام غلطی مرا دیده باشه بیادر نه غلطی نداره. روی سفید ما پرسان کو اشتباه ما پرسان کو کدام غلطی کرده باشم ما جوابش میدم. بیادر نه دما او میرسه نه نان میرسه نه کدام پیسه میرسه که پیسه میاد بیادر ایسا که چور میکنه میگه بچه اینجا پیدا شد. اینجا پیدا شد، اینجا براوت اپریشن هم شد. اینمی زندگیش که میبینی این شو روز اینمی زندگیش به می رقم است. کمک خوراک بیتی، نقده کمک بیتی مجبور هستم نداره. شو روز اینمی جاست. همین یعنی قریب چند روزه میشه که بعدم طفل دی پیدا نه نان از نه واسه هیچ چیزی نیست. اینمی خو کرا غلطی ده. دیگه گفتنی من چی بگم دیگه کلا که دنیا میفهمه که فقر بیچارگی است. هیچ چیزی ندارین در بساط ما چیزی نیست بیادر. اینمیجا همین طفلا که مریض هم شده بیادر جام باشه هیچ چیزی ندارین خیمه است. هر کس که کلم کمک میکنه خانه شما خیر ببینه. طفل رضا قامت اینجا که تا پایدار تا یافت شده تا حالی که نان خوش یک قامت چی پیدا نشد تا فعلا. عملیات شده عملیات هم شده قامت با لیست چیشم شکایتیم و فعلا لیسا رو نوشته میکنن هیچ چیز نمیارن. نمیفهمم لیسا چی میشه کجا میره. میگه مایی بستی میگه مایی بستیم اون میاره میگیره کجا میره معلوم نیست. 20 لیستا گرفته نوشته میکنن نمیفهمم کجا میبره اونش خبر نداریم کجا میبره. جیب خودش خالته میره هر جا میکنه. اینجا یک ماجری قامت ما هستیم که اینجا هیچ چیز نیست. بله سلام علیکم. هر کسی که هست با ما مردم غریب و بیچاره دمی ساحه کوتل در پارک آزادی با ما کمک جدی کنیم باید. چون که این طفلکای ما هیچ چیز خدایی نداریم، نان نداریم، او نداریم، خیمه نداریم، کمپل نداریم، لیا
فرش نداریم میتونین اتاق ما رو فیلم برداری کنین ببینین بیادر که اینی خیمه که هست از یک زن بیوه پیش ما امانت هست طفلکای ما خوارزار شبکی سینه بغل میشه مریض میشه خواهش میکنم هر کسی که کمک میکنه با ما کمک جدی باید شود چون که طفلکای ما مریض میشه از سینه بغلی فوت میکنه یک ذره کوشش کنن با ما خیر خواهشانه فامیل کورش برش بگم اینمی منطقه در منطقه بالا هیچ کمک به ما نشده نه به مرد ما نه به زن ما تعداد برش بیتین ما خودم بیماردینه و بیمارد اومدم تنیرمی 3 تا تفلکم دینمیجه در خیمه هستم 40 روز میشه نان غیر یک نفر اگر کمک کنه اونمو بر ما برسونه خوب نگرسونه و شتوکای ما شو روز گوش نمیمونه اینمیجه اونمور خیر ببینه کمک کرده اگر شما کمک خواهشانه میکنم ازتون به ما مردم اگر کمکتون برسه بسیار خوش میشم ازتون همین 25 فامیل برش همینجا 20 فامیل 25 فامیل هستیم دینیم سر کنکریت با ما هیچ کمکی نشد هر قدر کوشش میکنیم خیر زودتر با ما یک کمک جدی کنیم از قبیل کمبال از قبیل پیسه با ما کمک جدی کنین که ما بسیار خوارزار هستیم همینجا هر برادری هستی هر کسی که هست واقعیت با ما کمک بده یا دل واقعیت درد ما را بشنو اگر هستی مرد هستی اگر زن هستی واقعیت درد ما را بشنوی ما در گرفتم که از با ما کمک نکنه اولادایم خوارزار شده داشته اینجا خواب دیدم یکی که خیال خونه بره سر ما درد ما را که صدای ما را نمشنوه اگه گپ بزنیم اگه زن هستی برو در جایتان بشه در خیمه تان بشه کمک میاد که در خیمه ما با ما کمک نکنه سرپنا ندارم مرد ندارم در اینجا که با ما بیا یا نان بیاره هر کس را که میگه برو زن هستی طالب تو را میزنه دیگه میزنه ما کجا برو پشتوکای ما شو و گوش نخواه داده این غیری ببین پدر یکان روز یک کمک یک نام برای آروی کرد یا از خیمه خود با اشتوکای ما یک لقمه نان از خیمه خود داده نه تن دیگه اشتوکای ما از گشنگی میموره از خنوکی میموره بلیاز خدا کمک کنین با ما کمک جدی کنین برای ما بلیاز خدا در بدر شدیم خصوصا در این منطقه بالا با ما هیچ کس کمک نمیکنه یا بزنیم میگه پایان بیایید ما در پایان قریه اگر مردم چه رقم گرد و سیاسر بیمردی نه زندگی کنیم خواهش میکنم دیگه هر کسی که هستی جدی با ما کمک یعنی داخل خیمه منو میتونین چی کنین که نه کمپل دارم نه فرش دارم یعنی کمپل امانت از یک زن بیواز پیش من خودش قندوز رفته گفته باز راهی کوی نمیره برای من پشتوکای من بی سرپناهی نمیجا مانده اینم یه چیز خدایی ندارم اینه خودتان میفهمین مسلمان اگه هستین واقعیت درد ما را احساس کنین ما یک کمک جدی کنین دیگه خواهش میکنم ازتان بیادر و خوارم همدلته یوه مورکۍ د خپل تنکي ماشوم د روغتیا په هیله د خپل خاوند د راتلو انتظار کوي چې له روغتون نه یې د بچي د روغتیا احوال ورته راوړي دا په دې تنهایۍ کې د مرسته کوونکو نهادونو له ورځنیو مرستو هم محرومیږي ځکه چې د ګڼو اولادونو د تنها پرېښودلو له کبله دا نشي کولی چې مرستې ترلاسه کړي دلته دومره ګڼه ګوڼه وي چې مرسته کوونکي کسان نشي کولی په راحت سره خپلې مرستې تر ټولو کسانو پورې ورسوي او ډیر کسان هره ورځ له دې مرستو څخه محرومه پاتې کیږي مریض دارم 3 ماه میشه بچه مریض است همینجا اومدیم خاطر بچه‌ام شیشتیم اگه نه کلاه قندوز رفتم اون میرفتم دیگه مشکل من نمیسته که به من هر کسی که کمک میکنه به خاطر که بچه‌م امیال دواجل است خاطر همین شیشتیم که یک مسلمان کمک کنه من نمیت دکتری که میبینیم کل شایسته طفل گرفتیم ما پیسهش قرض کردیم این امیالی هم با کمک یک نفر دیگه بچه ما دستیت طفل است دیگه ما رانو میمونه دواجل بردم ما رانو میمونه پدرش میره صبح که 6 بجه میره دیگه 4 بجه پس پیش من میاد که ما تناسم دمی خیمه دیگه خود نمی چیزی من نمیسته که مثلا یک توی که مرا میبینه با من یک کمک بکنه که هم طفلی ما جور شود دیگه من هیچ چیزی ندارم آقا در ای روزی که اومدیم نان ما را کس نمیته ما نان ما را خودمون میخریم نه جای وضو داریم نه جای شستن داریم این طفلای ما را سر سر روشون که بوی گرفته اینمی اوشته کس ما بردم و کلینیک شستم اوشم شور بود بس سر یار شوره زده بود دیگه مجبور هستم نمیجا خاطر این بچه‌م اومدیم اینجا هستم اینجا تشنابا براتون کس کمک کرده؟ نه تشناب دا کمک کنه هیچ چیز دا کمک نکرده بیادر دین ازم که یک نفر اومده 5000 روپیه کمک به کلاگی دادم ما شفاخانه بودم دم نداده کسی نامی مرا کسی نگرفته او باز گریخته است یک دو او را که مردم که سرش که چی کرده که او را گریختن رفتن بیادر جان هیچ کس دم کمک نکرد 3000 یک نفر کمک کرده خلاص
چقدر کمک ها را گرفتین؟ کمک ها و روزای اول خوب نان می آوردن داشت برنج کچیز حالش میرم به خدا شکر پدر یاد اینی چهارمه بود که داد 3 سالان یعنی 14 دیم سال 10 سال میشه که شهید شده دیگه حالا از میخرم پس دیکو چیکو گی امیال کمی بخشان انگورم تو هر چیز خیر کدمید اگه یکم چیزی که مردم میارم چور میشه چور میشه دیگه او از کجا میارین؟ او تانکر که میارن وقت نبود بچه گل میرن اردوش یازی میاجد میارن یازو میاجد خب اینجا تشنابا و چیزی براتون؟ اونجا که قرآن شریف میخونم روزه نو در گرفتم جای نماز اینجا که وضو میکنم خدا جای وضو گرفتنتان در کجاست؟ اونجا سر اونجا جور کردیم اون خودم شخصا خودم جور در داخل خیمه وضو میگیرین؟ بچه ها رو بیرون میکشیم بچه ها خودشان میرن مسجد خب و تشناب در کجا هست برای طبقه اوناست؟ تشناب پشت سر هر جا پردگک مدرک تشناب جور کردین نه تشناب جور کردین کل جور تشناب زیاد تشنابای پلاستیکی هم تشنابای پلاستیکی خود درس میخونی؟ در قندوز صنف 9 مکتب بودم صنف 9 مکتب ولی خب امتحان هم از پیشتان تر میشه چطور میشه؟ اگر کسی شما را روان کنه به قندوز کرای راه را برایتان بده شما میرین؟ خب قندوز میریم موقع که شیشای ما کلش ریختگی است خانه ما سوخته زرد چیزی که داشتیم چور شده که اولین جایی که ما بودیم منطقه ما درد فواره شدیم که اینجا کمی میشه این طرف تر بشینی؟ خب وقت امتحانای بیادرهای ما است بارکم صنف 3 بیادرم صنف 10 بیادرم صنف 4 است خودم صنف 9 است امتحانای ما مدرسه میرفتیم اونجا هوکې دلته یوه تنکۍ نجلۍ د خپلو تنکیو ورونو سره له ښوونځي څخه د لرېوالي او محرومیت دردونه په خپلو زړونو کې ګرځوي او د داسې یوې ورځې انتظار کوي چې بیرته خپل کور کلي او ښوونځي ته ور وګرځي هغه خویندې هغه ورونه هغه پیغلې چې د ژوند د هر ډول امکاناتو څخه محروم دي او په ډیره مایوسانه توګه په دې خیمو کې ژوند ته ادامه ورکوي دوی د خپلو افغانانو او خپلو مسلمانو ورونو او خویندو د مرستو په انتظار باندې شپې او ورځې سبا کوي دوی په دې هیله ژوند ته ادامه ورکوي چې دغه تیارې به یوه ورځ حتما د دوی له ژوند څخه ختمیږي او یو روښانه سبا به د دوی په ژوند کې راتلونکی وي زموږ نهاد له دې ټولو کسانو سره نشي کولی چې مرسته وکړي خو کومې مرستې چې قدرمند قاري صاحب احمد منصور موسلې ته با درده او با درکه خویندو او ورونو ورسپارلې وې د اسلامي علومو د ماستر او پیاوړي دعوتګر ښاغلي صفي الله عربزاده او فضل ربی احمدي په همکارۍ سره 27 کورنیو ته پرې یوه اندازه خوراکي توکي واخیستل شول او تر ټولو اړمنو او مستحقو کسانو ته ورکړل شول د دې ترڅنګ د مصلح دارالقرآن استادانو او زده کوونکو د خپلو کورونو څخه اضافي جامې مرسته کړې وه چې د خوراکي توکو ترڅنګ د مهاجرینو ته ورکړل شوې له الله جل جلاله څخه ټولو مرسته کوونکو ته د دنیا او آخرت کامیابی او سرلوړي غواړم باورمند یم چې ستاسو همدغه مرستې به نه یوازې په دنیا کې ستاسو د شتمن کېدو او ستاسو له ژوند څخه د ستونزو د لرې کېدو سبب کیږي بلکې په آخرت کې به هم ستاسو د کامیابی او سرلوړۍ سبب کیږي الله جل جلاله مو په ژوند او مال کې برکت واچوه او د دنیا او آخرت خوشحالی او نیکمرغۍ مو په برخه شه تشکر میکنم از بنیاد مسکینیار که به ما کمک کرده بسیار زیاد تشکر خیر ببینه خانهش آباد بسیار زیاد خیر ببینه منتظر کمک های بیشترشان هستیم که به ما مردم کمک کنه تشکر خیر ببینیم بسیار زیاد تشکر د بنیاد مسکینیار هغه کسانو ته چې دوی ورسره مرسته کوي موږ د دې کار په واسطه باندې دا د دکان کار ته چې ورکول کېږي او اړمنو کسانو ته البته ټولو فامیلونو ته موږ رسیدګي نشو کولی بعضو فامیلونو ته چې هغه ډېر اړتیا لري موږ دغسې یو کارت ورکوو او دوی چې بیا د همدغې کارت په اساس باندې هغلته موږ په دکان کې شی اخیستی همغه ته ورځي او ده ترلاسه کوي نو په همدې خاطر باندې دغې مېرمنې ته چې تاسو یې تصویرونه ولیدل او خبرې هم تاسو واورېدلې نو دغه کارت ورکړل شول او د دې کارت په اساس باندې به هغه ځي د مربوطه ځای نه به
خپل شاید دی. تشکر خیلی یعنی کمک از طرف بنیاد مسکونیار بخش ما کمک شد بیادر جان. بنیاد مسکونیار برای ما کمک برای ما کردن دیگه با اقتدار چه کمک برای مسکینان دادن در اینجا برای مردم های مهاجر. تشکر میکنم از پیششان با باقی مانده اینا را برای این قسم کارت برشان داده که اینا را توضیحات چه ان شاء الله شروع میکنم. تشکر از اونا که کمک کردن برای مهاجرین. از طرف بنیاد مسکونیار کمک دما رسید خیر ببینه خداوند خیرش بده. مهاجرین هستیم اینمی خیمه ما هستیم کمک سمون اونجا ماندگی است. ما تشکر میکنیم از بنیاد مسکونیار که بر ما کمک کرده. ما دمیجا مهاجر هستیم و نام از محمد زاهد ولد عبدالخلیق از ولایت بغداد. فاطمه همی یک چیز کمک کنیم دال و نخود و لوبیا بسیار تشکر میکنیم که همی چیز ما را کرد همیجا بدل از غریبان را اینجا کمک کرد که ما خیلی بنا خانه شما تشکر میکنیم از ما. کوم کسان چې په راتلونکي کې غواړي له خپلو هیوادوالو او اړمنو کسانو سره هغه کسان چې په واقعي توګه باندې د یو کس د مرستې په انتظار باندې شپې او ورځې سبا کوي او هغه باعزته او باشرفه کورنۍ چې نشي کولی یو چاته لاس اوږد کړي زموږ سره دی د مسکینیار خیریه بنسټ د فیسبوک د صفحې او یا هم د واتساپ له لارې را سره په تماس کې شي. په پوره باور سره اطمینان ورکوو چې انشاءالله د دوی مرستې به په پوره امانتدارۍ سره اړمنو کسانو ته سپارل کیږي او حتی ټولو ورونو او ټولو خویندو ته چې مرسته کوي په پوره باور سره اطمینان ورکول کیږي چې په ورځ د محشر حتی د یوې افغانۍ چې تاسو مرسته کړې ده د هغې حساب به هم د محشر په میدان باندې د الله جل جلاله په حضور کې تاسو ته درکول کیږي. کامیاب او بریالي اوسئ.